السلام علیکم دوستانو، دا اوس چې کومه ویډیو زه تاسو سره شریکول غواړم نو دا ویډیو د شیرین اندورانی ده چې تاسو ته نن سبا معلومه ده چې د جنرال موبین سره د هر چا لانجې چلیږي. نو د دې به هم در سره یو ډیره ضروري خبره شریکه کړم چې پرون په براډ کې ولی الله او شیرین اندورانی چې دا دواړه مخامخ شول. نو په دې دوران کې ولی الله ډیرې داسې بېهوده شانتي یا خرابې یا قچرې خبرې شیرینې ته کولې. نو شیرینې ورته ویل چې زه داسې جنۍ نه یم، داسې خبرې ما سره مه کوه. په دې باندې ولی الله ته غوسه ورغله او ولی الله شیرین اندورانی د براډ نه اوټ کړله، یعنی هغې پسې براډ بند کو، هغې سره بیا لایف ګیمینګ ونه کو، نورې جنکۍ راوستلې ځان سره یې کېنولې. نو یو خبره خو واضحه شوله چې د جنرال موبین زور دومره دی چې دغسې خلک یې لارې ته راوستل. بلکل دا حقیقت دی او موږ به دا منو هم، ځکه چې د دې نه وړاندې دې خلکو هر قسم بېهودګي کوله. د جنکۍ چې کومې دي، خو اوس مهال چې دوی دا لارې ته راغلي دي او دا سمې سمې خبرې کوي، نو د دې مطلب دا دی چې دوی یېرېدلي دي او په کار ده چې جنرال موبین سره ټول ودرېږي او دا خلک چې دي دا ویروي، ځکه چې دوی د لاسه بېهودګۍ ته ترویج ورکول کېږي، بېهودګي فروغ ورکول کېږي. نو په کار دی چې دا خلک دباو کړی شي او دې نه علاوه ولی الله چې کوم دی نو هغه به هم خپله سم شي، په خبره به پوه شي، ځکه چې هغه هم پوه انسان دی. خو نن سبا د پیسو ګټلو دپاره دغسې بېهودګي